السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. اصغر افغان یو ځل بیا په لیجنډز کرکټ لیګ کې لوبیږي. د 2023 کال لیجنډز کرکټ لیګ په دوحه کې پیلیږي چې د مارچ په 10مه به په اسیا ټاون کرکټ لوبغالي کې پیل سي. د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي به په سیالیو کې د اسیا لاینز لوبډلې استازیتوب کوي. همدغه راز د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې څلور پخوانی لوبغاړي شاهد افریدي، مصباح الحق، عبدالرزاق او شعیب اختر به یو ځل بیا په کرکټ کې راڅرګند سي. د ټورنمنټ په افتتاحیه یا لومړنۍ لوبه کې به اسیا لاینز لوبډله د هند مراجع لوبډلې سره مخامخ سي او ورلډ جاینټس لوبډله به د ټورنمنټ دریمه لوبډله وي. د سریلانکا، بنګلادیش، افغانستان، پاکستان او نیپال پخواني کرکټران به یو ځل بیا د اسیا لاینز په جوړولو کې برخه اخلي. په ټورنمنټ کې 8 لوبې مخالویش شوي دي. پیل لوبه به د مارچ په 20مه نیټه ترسره سي. د اسیا لاینز لوبډله راجن سالي، عبدالرزاق، دلارا فرناندو، اسرود حانا، پارس کهرکا، اصغر افغان، تیسرا پریرا، حپل ترنګا، تلکارتنی دلشان، شاهد افریدي، مصباح الحق او شعیب اختر په لوبغاړو کې شامل دي. که مو دا لنډه ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.